مهم تاسیسات جوړوي. په دې تاسیساتو کې د 400 میگاواټه برېښنا د تولید فابریکه له مغربي چین څخه تر میساینک او بیا تر پاکستانه پورې د اورګاډي پټلۍ او د معدنو د پروسس لپاره فابریکه او تصفیه خانه شامل دي چې تر استخراج وروسته د افغانستان معدن په کور دننه پروسس او نړیوالو بازارونو ته وړاندې سي. دې کارونو خورا ډېر مصرف او وخت غوښت او چینایان یو ډول پر خپل قرارداد پښیمانه ښکارېدل. له همدې امله په یوه او بله پلمه کار ځنډاوه. خو د افغانستان د حکومت تر نسکورېدو سمدستي وروسته چینایان بیا راګرم سول. تازه د میساینک د استخراج کار پیل کړی دی. د المانژغ د یوه وروستي راپور پر اساس چینایان اوس د افغانستان د میساینک معدن د پروسس لپاره چین ته وړي او داسې ښکاري لکه د قرارداد پر دغه مهمو ټکو چې سترګې پټې سوي وي. بې له دې چې د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي، د برېښنا فابریکه او د پروسس تصفیه خانه جوړه کړي، زموږ معدن استخراجوي او د پروسس لپاره یې چین ته وړي. فرصت طلب چین اوس هڅه کوي چې د افغانستان د دې بې سرپرستي او خوارې ورځې په دې خړو اوبو کې مایان ونیسي. دا کار دوی له ډېرو نورو غریبو افریقایي هیوادونو سره هم کړی دی. په چل ولې یو شمېر افریقایي هیوادونه تر قرضونو لاندې کړي دي او په نه څه د خپل قرض په بدل کې د هغوی معدن او تر مځکو لاندې ذخیرې لوټي. د چین او افغانستان د پخواني جمهوري دولت ترمنځ قرارداد په 2023 کال کې پای ته رسیږي. لا هم ډېر وخت ورته پاته دی. خو اوس داسې پالیسي جوړونکو او څارونکو ته اړتیا ده چې د چین هر ګام وڅاري او د پخواني قرارداد ټکی ټکی په ومني. کنې نو د میساینک د اوسنۍ استخراج مطلق غیر قانوني دی. دا د افغانستان د ملي شتمنۍ چور او تالان روان دی. خو داسې ښکاري لکه د افغانستان اوسني حاکمان چې دې چور ته چکچکې وایي او د افغانستان زر د املوکو په تول په دې تمه چین ته سپاري چې ګوندې چین یې په رسمیت وپېژني. له چین سره باید حساب کتاب وسي